مولوي صاحب محترم پوښتنه کړې ده مؤذن چې کله اقامت وایي نو امام پسې بشاته متصلا درېږي او که څنګه؟ محترم مولوي صاحب اذان باید په خارج د مسجد نه په جګ ځای باندې وسي او اقامت دا په مسجد داخل کې کوم ځای کې چې وي جایز ده. یعنی د امام غوندې څنګه چې ځای معلوم نه ده رقم ته د اقامت دپاره ځای معلوم نه ده. اقامت که ښي طرف د امام وسي مشکل نه لري، که چپ طرف ته مشکل نه لري، که د جومات داخل دروازې سره وسي مشکل نه لري. نو د اقامت دپاره داسې خاص ځای نشته ده. خو البته بهتره دا ده چې مؤذن د امام پسې شاته وي. ولې که چېرته فتح ته ضرورت سي یا قیم مقامي ته ضرورت سي نو مؤذن به نږدې ولاړ وي، هغه د امام قیم مقامي به وکوي. خو یو خاص ځای معلوم دا نه ده. ځکه خو علامه شامی رحمه الله، همدارنګه صاحب د فتاوا هندیه، همدارنګه بحر رائق، همدارنګه محیط برهانی دي ټول لیکلي ويقيم على الارض. مطلق په مسجد کې اقامت راغله ده، که هغه د امام ښي طرف وي، که امام چپ طرف ته وي، که امام شاته طرف وي، نو چې کوم ځای کې مؤذن اقامت ویلې بس دا کافي ده.